لومړی مینه په ناڅاپي کې کیږي، دوهمه مینه د لومړی د هیرولو لپاره کیږي، او دریمه مینه په غوسه کې کیږي، او د هغې نه بعد خو سړی عادت شي چې هر څوک ور پیدا کیږي مینه ورسره کوي. جنکۍ که د یو بل هر څومره ښه ملګري هم وي، بیا هم د یو بل د رکشې کرایه نه ورکوي. دا ځینې هلکان چې په مینه کې ناکام شي نو غمجنه شاعري به شروع کړي، دومره خستهکن شعرونه به وایي زه خو یم چې زه او دا څو ملګري مې خپل مهم کارونه پرېږدو او د ده معشوقه ورته را پیدا کړو او جوړه یې سره وکړو چې د دې شاعري نه خلاص شو. یار پخوانۍ عاشقي ډېره ښه وه، اوس خو پکې هېڅ برکت نه دی پاتې. دستي به ورته ووایي کارډ راولېږه. جاهل انسان د ډول په څېر وي، دنګېږي ډېر خو په منځ کې بیا څه نه وي او خالي وي. وایي چې یوې نجلۍ نوی واده کړی و، وړو به یې په ځمکه لمدول او خپله به په لګن کې ورته ناسته وه. هلکان هم ډېر وفادار دي چې پردۍ نجلۍ ورته میسج وکړي چې ماښام په خیر، نو د سهار تر اذانه پورې یوازې نه پرېږدي. محبت میں حافظه کمزوري کړي، کله کله مور ته وایم چې ته څوک یې. که حالات د داسې خراب وي سبا به میړه ته م وایي چې خورئ یا او یا به ماما ورته وایي کنټرول که لږ ځان کنټرول. انسانیت هم د ختمېدو په حالت کې دی. مخکې به چې د 2 نفرو جنګ او دریم به راغی نو سره جدا به یې کړه، اوس چې د 2 نفرو جنګ او دریم راشي ویډیو ترې کوي.